نن چهارشنبه د 1401 هجري شمسي کال د سنبلې د میاشتې 23مه نیټه هلمند مرکز لښکرګاه ښار کې د 40 پلچکونو پروژه په 8 ناحیو کې تر بشپړېدو وروسته د لښکرګاه ښاروالۍ ته د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل شوه. د یادو پلچکونو پروژه د UNHCR په مالي لګښت او د اکرو یا د افغاني ټولنې د روغتیا او بیارغونې موسسې د انجینرانو لخوا د 22 میلیون افغانیو په ارزښت بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې پروژې د ګټې اخیستنې په دې غونډه کې د لښکرګاه ښاروالۍ مرستیال مولوي نیک محمد امتي د یادو مؤسساتو څخه د مننې ترڅنګ وویل زموږ جنګ ځپلو سره باید مؤسسات رغنیزې مرستې وکړي او د نورو مؤسساتو څخه یې هم د همکارۍ غوښتنه وکړه تر څو د بیارغونې برخه کې کار وکړي. او دا پلچکان جوړ شول، شروع به وشوه تقریبا 2 میاشتې و نیم میاشتې مخه هغه ښه په بریالیتوب سره جوړ شول او زموږ د ښاروالۍ د انجینرانو د مدیرانو د کارکوونکو په همکارۍ سره دغه مؤسسې والا موږ سره دا همکاري د لښکرګاه د ښار سره وکړله چې دا مهم پلچکان یې موږ ته جوړ کړل. موږ د ډېره وخته دا غوښتنه وه، د وطنوالو د ښاریانو دا غوښتنه وه. د یادې پروژې په تړاو د لښکرګاه ښاروالۍ د انجینري عمومي مدیر انجینر عباس زیرک وویل یاد پلچکونه 8 ګونو ناحیو کې جوړ شوي دي چې لښکرګاه ښاروالۍ ترې رضایت لري او ډېر ښه کارونه په معیاري ډول سره مخ ته تللي دي. 40 بابه پلچکونو په ښه او اساسي ډول په 8 ګونو ناحیو کې جوړ شول. د یادو پلچکونو د کیفیت څخه نظارت او مراقبت پر وخت شوی دی. په کم بیکیو په کم ډیزاین په کم سندر باندې چې و درغه به غوره جوړ شوي وي کم به نه وي. د ښار جوړونې رئیس معتصم مولوي د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه موږ خوښ یو چې مؤسسات راځي او د امارت د اصولو مطابق اجرات ترسره کوي. نوموړي پر هلمندي ولسونو غږ وکړ چې راسه اتفاق وکړو او د دې فرصت څخه ګټه واخلو. په ټولو مؤسساتو باندې او په ټولو پروژو باندې دا غږ وو چې راسي زموږ سره همکاري وکړي، زموږ ښار جوړ کړي، زموږ سره په سړکانو کې همکاري وکړي، د پلچکانو په جوړولو کې، د پلو په جوړولو کې، د وطن او د علاقې په جوړولو کې زموږ سره همکاري وکړي. موږ د دنیا په ټولو پروژو باندې په مؤسساتو باندې غږ کوو چې افغانستان ته راسي، د افغانستان د امارت د مقرراتو او د اصولو سره سم خپل کارونه روان کړي. د غونډې په جریان کې د اکرو موسسې ولایتي مسؤل عبدالولي صفا وویل موږ 2 میاشتې مخکې د 40 پلچکونو پروژه راپیل کړې وه چې 22 میلیونه افغانۍ لګښت یې درلود او مالي برخه یې UNHCR په غاړه اخیستې وه او نن یې چارې تر بشپړېدا وروسته لښکرګاه ښاروالۍ ته وسپارل شوې. زموږ د مؤسسې نوم اکرو دی، د افغاني ټولنې او روغتیا د بیارغونې مؤسسه. لښکرګاه ښار کې دغه 40 پلچکونه د UNHCR په مالي لګښت د اکرو مؤسسې لخوا د 22 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړ شوي دي. د لښکرګاه ښار اوسیدونکي بیا د یادې پروژې څخه خوښ دي او وایي چې اوس ټول موټر چلوونکي او ښاریانو ته اسانتیاوې رامنځته شوي دي او غوښتنه یې وکړل چې داسې رغنیزې پروژې باید زیاتې شي. نو اوس خلکو ته ډېره وسایط ده چې پر تېرېږي. دغه ډامبر پلچکان دا ټوله ویجاړ وه نو موټروانه نر وسایل والا هر سره په تکلیف. اوس انشاءالله په فضل د خدای سره د ښاروالۍ او د مؤسسې په مرسته سره د پلچکان جوړ شول. خلک او موټران او وسایل ټول انشاءالله وسه شوي دي. ډېر موټروانان ډېر وسه شول او مریضان اوس انشاءالله زر ته زره یوه ځای ته راسي. هلمند کې داسې مهال شاوخوا د 40 پلچکونو د رغونې چارې بشپړې شوي چې ښاریان او موټر چلوونکي ترې په بار بار شکایتونه کول او پر لویه لارو او ښار کې یې د پلچکونو د جوړولو غوښتنه کول. محمد اسماعیل وفا، سکون رادیو.